बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुल ज़ियाउल हक कूनल वलायत सरकानूल सवाल मुस्लिमाबाद दकली उसीदुनके रोड़ा मंगा पदौलत की दगा बखैर दला सवर के लिए द गरीबी और गुरबत दला समंगा लाड़ू उर्दू तागा द गरीबी और गुरबत दला समंगा मिली उर्दू तलाड़ू वो मिली उर्दू के मंगा दगा बखैर दला सवर न दौलत जमंगा तपोस के न आवाम जमंग तपोस के इत सोक द मालूम तपोस न कई तो खुदा यकीन का बदे हक और वजह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तरा शमा करे वो दिनों का चालान जे मा खाम बचो तपाखा का मानो को बची डोड़े को बाबा मंगला डोड़े दा माश दा माता काल बकाला वाला की दा काल के डॉक्टर तकम जे बचो तकम जे गम तकम जे पैसा तकम जे चीज तकम नन से दुकान पर मखाना शमते दुकानदार माता गोड़ा पैसे रावड़ा नन से गोड़ पर नहीं याद है तो मारे हाल तो गोरे तो खुदा पले अजबानी मा सर रहा पमारा है मोकई ډېر غریبۍ د غربت د لاسه ما د کور موبایل راغلی دا خرڅوم زه دې هلته کېناستم ولې چې زه نن دولتي وم زه یو سرباز وم هغه سرباز نن خیر ته کېناستم ولې موږ سره داسې چلن کېږي په خدای یقین وکړئ په خدای باور وکړئ چې موږ ډېر مظلوم شو ډېر دغه شو هغه وخت کې ستاسو عسکر وو موږ چې پلانې پوستې ته لاړ شو ډنګرې پوستې ته لاړ شو پلانې ته لاړ شو هغه ځای ته دا وظیفه وکړه هغه وظیفه وکړه په موږ وظیفې کولې که والدین نن زما په سر والدې کوي جمهور دې زما په سر جمهور سنگر کې زبروت ما نن تا خدای قسم په خدای دې زب زرا شه د غریبۍ د لاسه زه وګورم زه په څه حال شم ولې ما سره داسې کېږي برای مهرباني په موږ باندې لږ رحم وکړئ خدای نه ویریږئ د رسول نه ویریږئ عقل روجې ته وګوره د دې قرنطین دی وروره په دې قرنطین دی کور کې کښېنئ کور نه مه راوځئ ښه کور کې کښېنئ موږ نه خو بچي ډوډۍ غواړي اخر موږ وکوڅو هغوی بابا ډوډۍ اخر موږ هغې له څه شی راوړو خاورې نه راوړو که نه تاسو لا راوځي مړې کړو چې کیسه ختمه شي خدای ته وګورئ په موږ باندې رحم وکړئ مظلوم باندې رحم وکړئ په دې باندې په آخرت الله تپوس باندې کوي څه جواب به ورکړي هلته هغه خو بیا د تېښتې ځای نه دی نه عسکر شته نه هېڅ هم نشته بیا به څه کوي هلته خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ نور بس کوي د افغانستان ولې نه جوړېږي په غریب غربا په بالونه باندې په رحم نشته ټوله بې رحمي روانه ده رحم وکړئ لږ په مظلوم باندې خدای ته ګور رحم وکړئ خدای به په تاسو مهربانه شي څو ورځې وړاندې دې ملګري ویډیو ما کتلې وه او دا د ملي اردو سرباز و او په دغه ملي اردو زموږ سره د وطن ساتلو په موخه باندې دغه خپله د لاسه ورکړې وه او بیچاره سره تر اوسه پورې چا مرسته نه ورکړې د عبدالله شیر له خوا نه چې کوم پیسې رالېږه شوي هغې نه مونږ د سره صحیح اندازه مرسته وکړه او ما ورله کور هم ولیدل د خپل هم ولیدل دغه خبرې چې تاسو واورئ هغه واورئ نو ډېر زړه بوږنوونکې خبرې دي دغه په ژوند کې او ډېر بېچاره دی که مونږ او تاسو د ده لاس کې یو وکړو انشاءالله تعالی نو د ده ژوند به لږ څه پوره ښه شي او نور دغه څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زما ګرانو اورېدونکو کتونکو زه ډېر د الله تعالی بې وسه یم زه د مجبورۍ او د غربت د لاسه زه ملي اردو ته لاړم ملي اردو کې لاړم دغه شان زما داسې چې زخمي شوم اوس دولت هېڅ زما تپوس نه کوي زما څه دغه نه کوي په دې خلکو سره دې خدای ښه وکړي دوی ما سره مرسته وکړه ما بل عبدالله شیر په نوم باندې یو ملګری دی هغه را سره مرسته وکړه دې خلکو را دې مرسته وکړي الله دې له دا یې وژونه ورکړي او بغیر د الله نه زه هېڅ اسره نه لرم خلک ګوره زما کور دغه دی اشدار کې نشته زه اوس هم دا مې د روډ دی ما پکې دا جمع دغسې په پلاستیک کې څوک جمع تېرولی شي ما په پلاستیک کې جمع تېر کړی نه پکې دروازه هم دا څه ورځې کېږي چې ما وویل کوه نور هېڅ د الله نه بغیر څه اسره نه لرم بس تاسو پوهېږئ د عبدالله شیر به چې کومه مرسته کوي عبدالله شیر و زه دې ډېره مننه کوم الله دې دې ژوندی لري او الله دې خوشحاله کړه الله دې دنیا او آخرت دې الله ښایسته کړي دا یوازې نه زما غونډه هېوادوالو نه دا هیله ده چې باید ما سره نور هم ډېرې مرستې را سره وکړي ځکه چې زه د وطن په کې ما ځان بایللی وطن په دفاع کې ما ځان بایللی زه هم یو افغان یم د دې خاورې بچی یم د دې ملت په خاطر د دې خاورې په خاطر د خپل وطن دفاع دپاره زه تللی یم زه دغه له نه یم تللی بس دا الله ته چې څه منظور هغه کېږي بس